أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. زما و اسلام مینو غیرتمندو مسلمانانو ورونو او زما خوږو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه معذرت سره چې د څه د وجې لږ لیټ شوم، خفه کېږئ به نه، د معافۍ خواستګار یم. نن زه د خپلو خویندو میندو ته د نصیحت په توګه یو څو خبرې کوم د نظم په شکل کې. دا له ښه په غور سره واورئ. الله رب العزت په ماله هم او زما میندو خویندو ته دې هم د عمل توفیق ورکړي. آمین ثم آمین. نن سبا زمونږ په معاشره کې یو ډېر غلط رسم روان دی. سوداګانې هم ښځې کوي، په غم خادو کې هم غلط رسمونه کوي، او یقیناً چې مور د جنت ټوکړه ده، خور د عظمت نوم دی، ښځه د عزت نوم دی، او لور دا د غیرت نوم دی. الله رب العزت موږ په دې لفظونو باندې پوهیږي. دا د خپلو میندو خویندو ته یو څو د نصیحت خبرې دي، لږ ښه په غور سره واورئ چې الله رضا کوي په شیطان پسې رفتار مکوئ. الله رضا کوي په شیطان پسې رفتار مکوئ. اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ. اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ. الله رضا کوي په شیطان پسې رفتار مکوئ. الله رضا کوي په شیطان پسې رفتار مکوئ. اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ. اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ. غیبت چغلی تهمت کنځلې تباهي راولي. قرآن حدیث بم په زړونو رڼایي راولي. غیبت چغلی تهمت کنځلې تباهي راولي. قرآن حدیث بم په زړونو رڼایي راولي. ګټه جنت له کوي دلته د انګار مکوئ. ګټه جنت له کوي دلته د انګار مکوئ. اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ. اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ. الله رضا کوي په شیطان پسې رفتار مکوئ. الله رضا کوي په شیطان پسې رفتار مکوئ. اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ. اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ. ستاسو رسمونو رواجونو ستاسو ژوند ګران کړو. ستاسو بې ځایه فیشنونو ستاسو ژوند ګران کړو. ستاسو رسمونو رواجونو ستاسو ژوند ګران کړو. ستاسو بې ځایه فیشنونو ستاسو ژوند ګران کړو. خاون لشت
دے پاودنو کے سنگار مکوئی خاون لشت دے پاودنو کے سنگار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی دا کالی پتری اچول یقیناً دا د خاوند په مخ کې د خاوند حق دی د ماما د زوی واده دی د ترور د زوی واده دی په هغې کې شړنګا شړنګ کول دا د اسلام په طریقه بالکل ناروا دي چې څوک هم کوي یقیناً ځان او ایمان سره ظلم کوي خاون لشت دے پاودنو کے سنگار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی ستاسو سودا پڈک بازار کے گردی دل خندی دا غیر محرمو سرا یو لفظ بدلول خندی ستاسو سودا پڈک بازار کے گردی دل خندی دا غیر محرمو سرا یو لفظ بدلول خندی رسول اللہ وائلی ور باندے اعتبار مکوئی کلے چے لیور تویلی دی چے دا دا روندار دا پار مرگ دے نبیا دا دکاندار دا کم باغ مولی دا چې دا زنانه بدی او هغه سره بناستې او سودا به کوي چې کله لیور مرګ شو نو دا بل خو بیا چړک ته چړک رسول اللہ وائلی ور باندے اعتبار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی کوڈی منتری رشتی نیو تاویزو نمکڑئی پدی جو گیانو نجومیانو ادبارو نمکڑئی کوڈی منتری رشتی نیو تاویزو نمکڑئی پدی جو گیانو نجومیانو ادبارو نمکڑئی بید اللہ ندبل چامخ کے اظہار مکوئی بید اللہ ندبل چامخ کے اظہار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی پنم پیران دی دا مجبورو عزتو نلوٹی دا غفراڈیان دی پچل ول در نمالو نلوٹی چکم پیر کے دا شریعت تمیز نہیں دا زنانو پردے انتظام نور حسم نہیں نو زما په خیال دا پیر نه دی دا د زمانی یو غټ خنزیر دی او د دې خنزیر نه زما دا خویندې میندې لرې اوسئ ښه پنم پیران دی د مجبورو عزتونه لوټي د غفراډیان دی پچل ول درنه مالونه لوټي ژوند کې بدلون راولئ دغه کاروبار مکوئ ژوند کې بدلون راولئ دغه کاروبار مکوئ اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئ اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی چی مڑے اوشیوی جڑا تلاوت نانوی یا چی خادی راشی ڈولو ناوی ناتو ننوی چی مڑے اوشیوی جڑا تلاوت نانوی یا چی خادی راشی ڈولو ناوی ناتو ننوی دل ازاری پدا سے وقت د سردار مکوئی دل ازاری پدا سے وقت د سردار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اللہ رضا کئی پا شیطان پس رفتار مکوئی
الله رضا کوي په شیطان پسې رفتار مکوئ اے خویندو میندو د الله دین نه انکار مکوئ حق د خاوند اومنی تلی تابدار اوسی خو تربیت لره د خپلو بچو تیار اوسی حق د خاوند اومنی تلی تابدار اوسی خو تربیت لره د خپلو بچو تیار اوسی نن تربیت د دوی پټی وی وی سیار مکوئی نن تربیت د دوی پټی وی وی سیار مکوئی اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئی اے خویندو میندو د الله دین انکار مکوئی ستاسو ژوندون دې د مریم او آسیې غوندې وي زینب کلثوم او رقیه او فاطمې غوندې وي ستاسو ژوندون دې د مریم او آسیې غوندې وي زینب کلثوم او رقیه او فاطمې غوندې وي زار عائشی بی بنا تگ دبل پلار مکوئی زار عائشی بی بنا تگ دبل پلار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی احسان اللہ فاروقی وائی یو اللہ امنی رہبر دلار محمد رسول اللہ امنی احسان اللہ فاروقی وائی واللہ امنی رہبر دلار محمد رسول اللہ امنی کوڈی من تریدڑا نہیں چتا آزار مکوئی کوڈی من تریدڑا نہیں چتا آزار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اللہ رضا کئی پا شیطان پسی رفتار مکوئی اللہ رضا کئی پا شیطان پسی رفتار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی اے خویندو میندو دا اللہ دین انکار مکوئی دا خپل خویندو میندو لا د سنتیت پتوږي او سو خبرې وي او ساغ نارینه ولا چې 15 وخت موږ او دسم کوي حج او عمرې لم دي او قسمه قسم صدقې او خیراتونه هم کوي دعوت او تبلیغ تم دي او چې کله کور ته راشي نه د خور حصې له تیاري نه د مور حصې له تیاري او نه د لور ورکولو او نه د هغې حصې له تیاري نو هغوی له زه صرف یوه خبره کوم که ته شپه ورځې مونځ کې صدقې او خیراتونه ورکې بلا شک او شوبه ورکوه خو یوه خبره واوره چې کله دې د لور حق په سر بار شه کله دې د خور حق په سر بار شه هغه جدا خبره ده چې خورې درکوي خو خور حقداره ده که تی محرومه کې یقینا د اور سکروټې دي او هغه خلک چې کم په لور باندې ډزې کوي 50 لکه او په 100 لکه روپۍ باندې خپله لور او خور خرڅوي زه خو دې خلکو له یوه مشوره ورکولو له تیار یم چې په لاسو کې بنګړي واچوئ ځکه چې دغه لور دغه خور چې د کمې د عزت ضامن ته وي تا د هغې په عزت سودا وکړه نو یقینا چې د تا نه غټ لعنتي په کائناتو کې بل یو نشتی که ته د سر پښتون نه که ته هر څه شی چې شي خو ته هېڅ هم نه
د خدای په نظر کې ستا د کوړۍ برابر حساب نشته. ځکه چې به کم چې ته د کم پلار نه پیدا یې د هغه پلار نه ستا دا خور هم پیدا ده. په کار خو دا و چې په تا دا ګټه شوې وې، ته په لور ګټه کې بې غیرته، ته په لور باندې 20 لکه او 50 لکه روپۍ اخلي خدړه، ته بیا هم په اجره کې کښېني او په بریتو لاس وې او په ګیره لاس وې، تا له شرم نه درځي او نوم ورکوي د ولور چې دا ولور دی. دا ولور نه دی، دا د دوزخ ور دی چې ته پې دننه کېږي. او الله دې دغه شانتې دننه ساته. نو اوس دغه ځوانانو ته خو نه وم، خو دغه اجړاګانو ته وام چې کم د لور خور په حق باندې ناست دي، نو هغوی له مې دغه یو اپیل دی، ښه په غور سره یې واورئ چې د ښځو حق کې به الله کړي تپوسونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. د ښځو حق کې به الله کړي تپوسونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. پلور چې ښکلې لور وي او ښکلا دی، د مور او پلار دړ دنیا دی. علم ښایست تربیت غواړي، وفا پدی رڼا دنو، د مور او پلار کوي په مینا خدمتونه ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. د مور او پلار کوي په مینا خدمتونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. د ښځو حق کې به الله کړي تپوسونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. کله چې خور شي او عزت دی، رور ته آواز د صداقت دی، په مال جیداد کې حصه ورکوي، په دې کې خیر د آخرت دی. نو روان یو قبر ته تیزو خالی لاسونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. د ښځو حق کې به الله کړي تپوسونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. کله چې ښځه شي ژوندون دی، د پاک الله دغه قانون دی، تخلیق دستر انسانیت لا دغه د دوو زړونو تړون دی. نو رب ورته ویلي د یو بل دی لباسونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. د ښځو حق کې به الله کړي تپوسونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. کله چې مور شي یو نعمت دی، بچو لزیر د جنت دی، د مور دعا د بچو ژوند دی، اخلاص د مینا محبت دی. نو همیشه یاد لرئ پولی پولی لاسونه پر اختیار ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده و ورځ د قیامت ومنئ په سر پرته عایده. د ښځو حق کې به الله کړي
تپوسنا پر اختیار ورځ د قیامت منئ پسر پرتا دا و ورځ د قیامت منئ پسر پرتا دا فرمایلی دی سردائرائے پا وراثت کی دی حقدار پلور و خور دیاتے حرام دے دا خزو اسی ذمہ وائرہ دا خواہشات یہ ساتی پورا خیالنا پر اختیار دا قیامت منئی پسر پرتا دا وورز دا قیامت منئی پسر پرتا دا خزو حق کے با اللہ کی تپوسنا پر اختیار دا قیامت منئی پسر پرتا دا وورز دا قیامت منئی پسر پرتا دا مستپوسرین اول دے بل تلاوت پکی افضل دے شرعی پردہ کے مو بقاعدہ پدے کے سوال دا عزت خپل دنو پا دین اسلام کی دی رب اخی جنتنا پر اختیار دا قیامت پرت دائے پسر پرتائے دائے دا خضو حق کے با اللہ کی تپوسنا پر اختیار دا قیامت منئی پسر پرتائے دائے وورز دا قیامت منئی پسر پرتائے دائے احسان اللہ فاروق جول دے دا دین اسلام منک خوندے بخشت زیور لٹول غواړي حق د هر چا پک سرګندنو تانوی بابا پر زمون کړي محنتونه پر اختیار د قیامت منئی پسر پرتا دا ورځ د قیامت منئی پسر پرتا دا د خزو حق کے با اللہ کی تپوسنا پر اختیار د قیامت منئی پسر پرتا دا ورځ د قیامت منئی پسر پرتا دا اللہ رب العزت تی مونږ له د حق د ادایګۍ توفیق راکړي او خپلو خویندو میندو لموام چې دا یورپ تاسو له یو نقشه مخې لخی او دغه وی چې مونږ د ښځو حق چې څنګه اسلام ادا کړی داسې بل چا نه دی ادا کړی یو خور او یو ورور دا د مور او پلار په کور باندې زوی د 200 حقدار دی او خور د 100 روپو حقدار ده دغه لور بم لویږي دغه زوی بم لویږي چې کله زوی واده شي نو هغه به حق مهر ورکوي نو 100 روپۍ هغه حق مهر کې ورکړي نو د پلار په کور دی زوی سره هم 100 روپۍ پاتې شوي دا ډبل ایسه چې کوم راځي نو دا د بل چای او د دې لور نه چې دا ایسه کمیږي نو دا لور چې کله لوی شي نو دا به ودیږي نو دا به حق مهر اخلي نو 100 روپۍ دی د پلار د کور یوړي 100 روپۍ حق مهر دی د خاوند نه واغس نو د خاوند په کور دی جنۍ سره هم د شوي 200 شوي او دی ورور سره هم 200 وي خو هغې کې دا 100 روپۍ د بل چا وي بل شپه ورځ ګټي خاوند او خاوند لوی سونه پتا حرام ده ښځې لوی 3 منه په خپل وجود انبار کا خو خاوند له د یو سلی اجازت هم نشته د ریخمو کپڑا قیمتي ده ګټلو والا سړی دی سړی نشي استعمالولی خو ښځی شل جوړې ساتلی شي دا حق اسلام ورکړی دا یورپ نه دی ورکړی یورپ ته نه مکمل کپړې ایستې دي او بل زمارونو زمونږ که دا خیالي مونږ چې په دې دنیا کې مختر له جوړې جوړو او درزي سره لړ شو نو دا وجود ورته مخکې کړو نو هغه زمونږ وجود سره ناپ واخلي او په هغه ناپ باندې مونږ له جوړې جوړی او کچرې دا وی چې مونږ درځي له ویلې وی چې ضروره ته جوړه کا د هغې مطابق به بیا زه خپل وجود جوړ کم نو که چېرې هغه پرتوګ لوی جوړ کړی وی
نو تا به بیا خپې سره نور څه لګول او که چېرې لنډې جوړ کړی وي نو بیا به دې ورسره خپې کټ کولې او که ټوپۍ دې په سر باندې لویه وې نو دلته به دې ورته بیا پلستر کولو او که چېرې دا تنګه وې نو بیا به دې دا سر دا کولو هغه سوی ورته بیا به دې سر رنده کولو نه وروره جامې چې د وجود مطابق جوړې کړي نو هغې خوند هم کوي او مزیدار هم لګي او که ته چېرې دا وې چې قرآن دې زما د وجود زما د خواهش مطابق شي نو دا خو ګرانه ده او که دا وې چې زه د قرآن مطابق جوړ شم نو یقینا چې دا زندگی اسانه ده نو الله رب العزت دی زما د میندو زما د خویندو زما د لونو زما د ټولو پردې وساتي الله دې د حیا زندگی نصیب کی او الله رب العزت دی ورته د عزت زندگی ورکی آمین ثم آمین او زما یو ورور نوید جان هغه مال بیګام ویلیو اوس هم په کمنټسونو کې وي چې د دیوبند متعلق هغه نظم ووایه یقینا د هغه حق دی خو اوس موقع دغه نه ده انشاءالله چې بل ځل به زما د نوید جان ګلاب په نوم انشاءالله وام به خامخه او اوس چې کوم دی نو دا خپلو خویندو متعلق د یو څو خبرې وي یقینا چې دا ډېره مظلومه طبقه ده په دی باندې ټول غلي اوسي الله رب العزت دی مونږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي آمین ثم آمین او ټول رونو چې څومره زما رونه په آنلاین دي او دا ګوري یا دا اوري ټولو ته مې یو د عاجزۍ یو درخواست دی هغه دا چې زما مور زما پلار هغه دواړه د دې دنیا نه پرده کړې ده زه بې اسرې یم زما مور زما پلار ته خصوصي دعاګانې کوي د چا چې هم مور او پلار وفات شوي دي نو هغوی له هم د زړه د درده دعا کوئ داسې لکه چې خپل مور او پلار ته کوئ او مونږ به هم انشاءالله ثم انشاءالله چې کلم دعا کوو د مور او پلار په نوم باندې هر یو پلار او هر یو مور ته به کوو دغه زما په تاسو رونو باندې حق دی چې زما هغې ښایستو ښکلو هستیانو ته چې زما زندگی په هغوی ودانه وه او یقینا چې د هغوی نه بغیر زما زندگی بې اثرې ده نو ټولو ته مې دغه یو اپیل دی چې زما مور او پلار ته ډېر په اخلاص سره په دې ښکلو میاشتو کې دعاګانې وکوئ آمین ثم آمین واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین او زما ورور شعیب محمد شعیب هغه هم را سره ناست دی د هغه مور او پلار هم دواړو د دنیا نه سفر کړی دی نو د هغه دپاره مې هم تاسو ټولو وروڼو ته اپیل دی چې د ده والدینو ته هم دعا کوئ او ده ته هم دعا کوئ چې الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو د ټولو اخرنۍ خاتمه دا په ایمان کې آمین ثم آمین او چې څوک هم زما مور او پلار ته دعا کوئ نو هغه ورور زما له اړخه هغه وکیل دی د خپلو دعاګانو چې هغه څه هم غواړي د الله نه دې وغواړي او زه پې ډېر په مینه او په اخلاص آمین وام چې خدای زما دغه رونه د تا نه کم آرزو او تمنا او دعا کوي خدایه تی آمین کې خدایه تی آمین کې خدایه تی آمین کې او زما سراج الامین بچې چې هغه ناجوړه دی هغه هم ټول دعا کوي چې الله رب العزت دی زما دغه ګل بچې الله دې دلم صحت ورکړي او الله دې زموږ د خوشحالو دپاره هېڅ هم نه کوي الله دې ښاد او آباد ساتي د خپلې مور او د کاجي او د رونو او زموږ د ټولو د خدمت دپاره آمین ثم آمین او عبدالله بای خیل صاحب چې زما ډېر ښایسته ورور دی هغه له هم دعاګانې کوئ او هغه له هم زه سلام وایم چې وعلیکم السلام
تاسو ټولو ته انشاءالله کیدای شي سبا بیا زه لایو راشم خامخا روزانه به در راځم انشاءالله ستاسو وړونو دپاره به راځم انشاءالله آصف علي بای او حسین خان بای چې څومره هم زما وروڼه یې په آنلاین نو ټولو ته مې په دواړه لاسي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.